احمد مسعود د اتریش په غونډه کې ګډون کړی او څرګندونې هم کړې دي. ښکاري چې د طالبانو حکومت پسې غږېدلی وي. احمد مسعود وایي وروسته له هغه چې طالبان کابل ونیوه، احمد مسعود زه خپل ولایت ته لاړم، خو داسې رپوټونه ښکاره شول چې احمد مسعود تاجکستان ته تللی وي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. احمد مسعود دغه څرګندونې پرون د اتریش په پلازمېنه وینا کې چې له یو شمېر نورو سیاسیونو سره یې د بین الافغاني ډیالوګ په نوم کنفرانس کې ګډون کړی و وکړې. احمد مسعود په خپلو څرګندونو کې دغه راز وویل چې په اوس وخت کې ځان سره ډېر کسان له خپل هېواده وویستل، ځکه چې هېڅ نړیوال ورسره مرسته ونه کړله، نو په دغه خاطر غواړي چې نور خپل پلویان هم له هېواده وباسي. وروسته له هغه چې طالبانو کابل ونیوه، احمد مسعود وایي زه خپل هېواد پنجشیر ته لاړم او ویل کېږي د دې ولایت له سقوط وروسته له افغانستان نه وتلی او اوس په تاجکستان نه بیا فرانسې ته تللی دی. زیات رپوټونه خپاره شول چې احمد مسعود سیده له کابل څخه تاجکستان ته ولاړ او له تاجکستان نه فرانسې ته انتقال شوی دی او هیڅکله هم دا خپل ولایت پنجشیر ته نه دی تللی. طالبانو هم دغه خبر تایید کړی چې احمد مسعود له کابله راستن تاجکستان ته ولاړ او تاجکستان نه لاړو فرانسې ته، هیڅ خپل ولایت کې نه دی تللی او نه هم پاتې شوی دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تر بیا خیر چارې.